بسم الله الرحمن الرحیم 2 بجې نه راځي نو زه څه وکړم 2 بجې راغلی 2 بجې ځان راځه څوک چېرته 2 بجې راغلی به کم 3 بجې راغلی سټارټ آل پروګرام څه شي افیس اکسس افیس د افیس کې به اکسس دا به دلته تیار راوړم صبر وخت منډې پسې وي ښه راخلاص نو راځو او اول د نیو کې لږ لږ کار ته کوم یو خالی ډیټابیس را خلاص کا ټمپلیټس په دې کې هم ستا یو جنګ هم ډېر کې کنه مثلا څوک څه کې دا ولې ریسنت ټمپلیټس دا دي هم ټمپلیټس ښه فرض کړه نه سامپل یې تیار دوی دا هغه جوړ کړی دا ډیټابیس یې جوړ دی خپل ضرورت مطابق صحیح ده مې وکړه کې کریټ به کې لګوره نو دا ګوره انیبل کنټینټ باندې به کلیک کې او دې باندې که کلیک کړل به تاسو ګورئ دا فورمې دي دا چې کوم دي ریپورټس دي مختلف نور هم ډېر شیان دوی پکې جوړ دي په دې هر یو باندې چې کلیک کې ګوره مختلف ټیبل او شیان در خلاصېږي نو دا خو دوی چې جوړ کړي هغه دي خو موږ او تاسې چې دا نه استعمالو خپله یې جوړو خپله څنګه جوړېږي د هغه لپاره راځو دا ډیټابیس کلوز کوم او نیو ته راځم یو بلینک ډیټابیس دلته کولی شي چې ته نوم ورته ولیکې نوم به ورته ولیکې فرض کړه الفلا ډیټابیس او کریټ باندې به کلیک کړې یو ټیبل ګوره مخکې موږ پرونی چې یو ټیبل خامخا پکې جوړېږي صحیح دغه پکې جوړ شي خو دې کې صرف آی ډي نور څه نشته پکې نو دې لپاره دلته راځو په دې کې دغه دا اوس ډیټا شیټ ویو دا ډیزاین ویو ته به ځي په دې باندې به کلیک نو مې صرف ټیبل جوړول زده کوي فرض کړه دا د ایډمیشنز ټیبل ده داخلو او اوکې به کېدای نوم دلته ګوره آی ډي دې ته موږ ډیټا ټایپ آټو نمبر انتخاب او آټو نمبر څه معنا چې په خپله تعداد ورکوي مثال یو کس داخله وکړه ته شمېره به دې خپله ورکوي سیریل نمبر چې اول دویم دریم د دې خپله ورکوي دویم فرض کړه نیم ده نیم چې کوم دا دې ته ټیکسټ انتخاب و ټیکسټ مطلب که په ایکسل کې خو داسې چې هرې حجرې کې د شي لیکل دي په دې کې داسې نسته خپله به ورته انتخاب دی که عدد لیکي هغه ته به نمبر انتخاب دی که ټیکسټ لیکل کوي مثال هغه ته به ټیکسټ انتخاب دی ټیکسټ لیکل ورته وایي بل فرض که په دې کې موږ لیکو زه به ډیټا ټایپ اول انتخابوم صحیح دی هغه نه وروسته بل ته راځم میمو چې دا د دې ادرس کې لیکي میمو ورته انتخاب وه لږ لیکل چې کوي هغه ته ټیکسټ انتخابېږي چې ډېر لیکل کوي هغه ته به میمو انتخاب دی نو زه ادرس به دې دلته ولیکم ادرس مې ډېر رامخته کړي خو زه خیر صرف په هغه باندې ته پوه شي دلته بل د میمو نه وروسته نمبر د فرض کړه فیس چې نمبر کې لیکو ښه دغه طرف ته ګوره فیلډ نیم ده مطلب د کالم چې کوم هیډینګ وي نوم پلار نوم نیکه نوم هغه ده دا به دلته لیکي او ډیټا ټایپ به دغه ځای نه ورته انتخابوي څه رقم معلومات کې لیکي عدد کې لیکي نمبر کې لیکي شپ کې لیکي او ټیکسټ کې لیکي ډسکرپشن وضاحت ورکولی شي دا څه شاګرد دی چا آی ډي ده څنګه آی ډي ده یا دا څوک ده څه کاره ده دلته ورسره لیکلی شي بل چې د دې نه وروسته نمبر نه ډیټ اینډ ټایم که وخت او تاریخ دې لیکه مثال ډیټ په کوم تاریخ باندې ده داخله کړې ده هغه دلته لیکلی شي که وخت یا که وخت بل په دې کې چې کوم د کرنسي ده فرض کړه دغه ځای کې ایډمیشن چې کوم د داخله کې څوک کوي که نه داخلي فیس اکثره په خلک اخلي که نه په مکتبونو په کورسونو کې کرنسي دې لپاره کرنسي کې څه فایده وي په دې کې ته کولی شي ورسره ولیکې ډالر افغانۍ دا شیان به ورسره راځي په هغه نمبر کې نه ورسره راځي بل چې ده په دې کې هغه موږ انتخابوو دا نن سرسري درته یایم صرف چې دغه ډیټا ټایپس ته وپېژنې بیا به نور دې باندې په دې هر یو ډېر تفصیل ده په دې ټیکسټ کې او په میمو کې په هر دې باندې بیا کار کوو صرف دا نن ته وپېژنې شي لپاره یس نو دې لپاره استعمالیږي آیا واده یې کړی که نه میریډ واده یې کړی که نه هلته راځي یس نو که یس دی که خو کړی دي که نو دي که نه به یې کړی بل اپشن چې ده په دې کې هغه د اویلي آبجکټ که عکس دې راخیسته پکچر یا فوټو دغه لپاره اویلي آبجکټ لینکینګ اینډ امبیډینګ بل چې ده په دې کې هایپر لینک د ایمیل ادرس کې لیکي هغه به یا د ویب پاڼې ادرس لیکي که نه ویب سایټ
که دا کس ویب سایټ لري یا ایمیل ادرس لري اکثر ایمیل لري یو کس نو ایمیل چې کوم ده هغه به په هایپر لینک کې لیکي بل چې ده په دې کې اټیچمنټ که څه نور ډاکومنټس وي ډاکومنټس مطلب اسناد وي مثال تذکره د 12 اسنادي 13 اسنادي 14 پلانامې دي 14 اسنادي دا ټول چې کوم دي دې کې بیا دې کې ډېر راخستلی شي دغه او په دې کې دا فرق ده په دې کې ماکس راخستی شي په دې کې هم راخستی شي خو دا چې کوم د اویلي آبجکټ کې یو شی راخیستل کېږي یو نه زیات نه راخیستل کېږي او اټیچمنټ کې چې کوم ده د یو نه زیات راخیستل کېږي بل چې ده په دې کې هغه د کلکولیټډ حساب کتاب خو حساب کتاب موږ دلته نه کوو هغه په هغه کې کوو پرون مې ویلي په کیوري کې کوو دا مختلف ډیټا ټایپس لوک اپ ویزټ باندې به انشاءالله بیا کار کوو ښه راځم دا زه اوس ځمه بېرته ډیټا شیټ ویو ته ګورو چې دا جوړ څو څنګه جوړ څو یس دلته اوس ګوره آی ډي اوس راځم یو کس داخله کوي احمد هلته ګوره یو په خپله ولیکم 8 نمبر ورته انتخاب کړی 8 نمبر مطلب اتومات به دغه اضافه کېږي بیا خپله به نمبر وکړي ادرس یې فرض که ګردیز زلنډ لیکمه صحیح ده فیس یې فرض که 900 افغانۍ ده تاریخ په کوم تاریخ یې داخله کړې ده په دې باندې کلیک کړي ټوډے نن یې داخله کړي یا هغه تاریخونه ترې اخیستی شي اډمیشن داخلي فیس څومره ده فرض که 800 ده هلته ګوره ډالر سره ولیکه بای ډیفالټ ډالر ده بیا وروسته بدلو څنګه بدلېږي واده یې کړی که نه هو کړی ده نه ده یې کړی عکس به اوس دلته څنګه راخلي دې باندې به رایټ کلیک کړي او انزرټ آبجکټ دلته به راسي کریټ فرام فایل براوز او عکس به یې ورته راواخلي فرض کړه زما پکچرز ته او دغه عکس ورته انتخاب کړي اوکې خو دلته عکس نه ښکاري چې کله موږ فورمه جوړو فورمې کې دلته چې عکس راواخلي فورمې ته بیا خپله عکس راځي ایمیل ادرس یې څه ده فرق ایمیل ادرس یې ده ahmed@gmail.com اټیچمنټ به دې کې نور اسناد راخیستی دې باندې هم رایټ کلیک کړي مینیج اټیچمنټ ایډ باندې به کلیک کړي فرض که یو اسناد چې کوم دی د دغه د رواني ناروغیو تاوانونه یو ایډ باندې بیا کلیک کړه پکچرز ته ځمه فرض که یو دغه علي په نوم یو فایل ده ایډ باندې بیا کلیک کړه بیا پکچرز ته ځمه فرض که دا بل چې کوم دی دغه عکس دا ګوره درې واړه یې راواخیستل اوکې به درې سره ولیکي او دغه ځای پورې مې کړی مخته بل فیلډ نشته بل کس اوس که داخله کوي یا به دلته کلیک کړي یا به دغه بټن باندې کلیک کړي ګوره نیو ریکارډ نوې انټري یا به ټیپ بټن ووایه دلته به راشي یا به ټیپ ووایه ټیپس راوړي صحیح ده فرض که بل موږ سره علي ده هغه په خوست ښار کې کور ده فیس یې دومره ده په دې تاریخ باندې ده داخله کړې ده فرض که صحیح شه داخله فرض که ټول لپاره یو رقم ده خو دې واده کړی ده یا کلیک که یا چې سپیس ووایه دلته خپله صحیح کړي عکس یې که راخلي راواخلئ ایمیل ادرس یې ولیکه او اټیچمنټ بله داخله که یا بل به بیا دلته ورته کلیک کوي فرض که بل ولي ده نو په دې توګه ته کولی شي په دې کې انټري وکړي بېرته که د عکس ته ګورې چې یاره کوم عکس ده دې باندې به رایټ کلیک کړي او که موږ لاړ شو د دې د کتلو لپاره ډبل کلیک پکې وګوره ډبل کلیک سره راته وښود رایټ کلیک آپشن نو دا که ګورې ډبل کلیک که په دې باندې به کلیک کړي او اوپن دغه لیکل ماپ کې کړي په هغه کې صحیح ده دغه عکس کریدل غواړي اوپن دغه رقم دغه نور لیدلی شي ریموو کوم ته لرې کوې فرض کړه درته لرې کوم ریموو اوپن را خلاص کړه سیو ایز دا بیا سیو کړه بل ځای کې سیو کړه او سیو آل ټول سیو نو دې باندې مته کار وکړې څنګه کار کېږي دې باندې ور بیا زه ته په راتاوېږم داسې نوی هغه باندې ښه ورته چې یس دا سیو کړه په دې کې دلته راغی دا خو یو ټیبلس ډیټابیس دې جوړ کړي یو ټیبلس بل ټیبل کې پکې جوړې کریټ ته به راځي هلته ګوره ټیبل باندې به کلیک کړي جوړ به شي ډیزاین دغه ده دې باندې به کلیک کړي دلته راشي د ډیزاین باندې به کلیک کړي ټیبل ته به نوم ورکړي فرض که فیس بارې کې ده اوکې که دلته به دغه رقم هغه ورته جوړ دلته به نومونه ورته ولیکي هغه کالم نیمز دي ګوره دا که زه را خلاص کړم دا ګوره نیم اډرس فی ډیټ دلته ما لیکلي وو که نه ښکته به ته صرف انټري واپسې کوې دغه له دې ځایه هلته ورته جوړېږي دا دلته ورته جوړېږي آی ډي وغیره وغیره دې باندې به ته کار وکړې ټول نه مهم کار چې ده په اکسس کې دغه ده چې دا دې زده شه چې نور بیا زده